سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او تازه او نوې پیښو نه ځان خبر کړئ. کاناډا راتلونکي 3 کلونو کې 1.2 میلیونه کډوال قبلوي. د کاناډا دولت اعلان کړی چې تر راتلونکي 3 کلونو پورې به 1.2 میلیونه کډوالو ته قبولي ورکړي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو منجیچیو وایي د دولت په پام کې لري چې د کورونا وایرس له کبله د خپلو شویو کسانو سره د مرستې او دغه راز په کاناډا کې د کاري ځواک د کموالي له کبله غواړي تر راتلونکي 3 کلونو پورې 1.2 میلیونه کډوالو ته قبولي ورکړي. ښاغلي منجیچیو تېره ورځ خبریالانو ته وویل په 2021 کال کې به 401,000 کډوال قبول کړي او په 2022 او 2023 کال په ترتیب سره 1411,000 او 1421,000 کډوال قبول کړي چې ټول شمېر به یې 1,233,000 کسانو ته ورسیږي. نوموړي وویل هېواد کاري ځواک ته اړتیا لري او په وینا یې کډوال کولی شي د کاري قوې خالي ځای ډک کړي. مننه. دا و د نننۍ راپور. تر نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.